الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله تعالى فرمائے: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. پوهی شئ چې ستاسو مالونه او اولادونه فتنه ده او الله تعالی سره ډېر لوی اجر او ثواب دی. معنا کې د الله تعالی لپاره حرام پرېښودل نو الله تعالی به اجرونه درکړي. او کعب ابن عیاض رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان لكل امة فتنه وان فتنه امتي المال. د هر یو امت فتنه وه، زما امت فتنه مال دی. دا صحیح ده چې مال د وخت د ضرورت او د ژوند د تېرولو لپاره پکار دی، خو درې حالاتو کې چې فتنه جوړېږي. لول که ناروا کاروبار کوي، یعنې په حرام یې ګټي. دویم، د مال په ګټلو کې ځان دومره مصروف کړي چې دین ترې پاتې شي. او دریم، په ناروا او حرامو کې مصرف کړي، یعنې ګناه پرې وکړي. په موږ باندې دا لازم ده چې دا دنیا او د دنیا مال او متاع په حلاله طریقه وګټو او د حرامو څخه ځان وساتو، تر څو دا مال زموږ لپاره ګټه او عبادت ته حساب شي او فتنه نه شي. او مال ګټلو په وخت کې باید لمونځ وکړو، رښتیا ووایو، دروغ ونه وایو، خیانت ونه کړو، دوکه ونه کړو او داسې نورو خبرو خیال وساتو. او بیا د مال د ګټلو نه وروسته باید دا مال په حلالو کې مصرف کړو او د الله تعالی رضا پرې وګټو او د حرام څخه ځان وساتو. دا مال زموږ سره د الله تعالی امانت دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د حلال مال ګټلو او د حرام مال نه ځان بچ کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.